امین سلطان د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د چناري اوسېدونکی یم او دغه یوه دوچرخه ډبډبۍ مې ایجاد کړې ده چې دې کې مې د عادي شیانو نه ګټه اخیستې نه مې شو کولی چې دا جیګه کوم وسایل یې نه لرم دغه ساده پاکي دي دغه ټیم دی یو موټر دلته لګېدلی یو دلته لګېدلی د ریموټ نه کنټرول دا مخکې ځي په ریموټ ځي ودرېږي دغه بیا د تیلو ټینکی د دی پیپ دی دی د انجن هواکش دی پیلوټان هم لري مجهز ده په کور کې چې مې څه شیان لرل د هغې نه مې استفاده کړې 8000 روپۍ مصرف مې پرې کړی دی او نور زه حکومت نه دا هیله لرم چې ما سره مرسته وکړي زه راتلونکي وخت ته داسې شیان جوړ کړم چې د خپل ملک دپاره یو پرمختګ وکړي اومه پورې مې زده کړې کړي مکتب مې پرېښی د اقتصادي ستونزو د لاسه مې مکتب پرېښی دی اوس وخت مې دې ته ورکړی ډېر ښه وخت لرم د دې هوایي شیانو سره او حکومت نه دا غوښتنه لرم چې ما سره مرسته وکړي راتلونکي کې زه خپل افغانستان خپل ملک ته داسې یو شیز جوړ کړم چې په هوا لاړ شي او د خپل ملک ته یوه ګټه ورکړي